اوس کتاب پرېږده. دا راته وایه چې ته څه ستونزه لرې. سلطانه زه کومه ستونزه نه لرم. سنان په ټولې ماڼۍ کې په ما پسې خبرې کېږي د دې لپاره چې هر ماښام زه دلته راځم فکر کوي چې زه هم ستاسو غلامه یم. یعنې چې د یو لوی امپراتور کنیزه اوسې دومره بده خبره ده ها؟ البته چې بده خبره ده دا چې ټول فکر کوي چې زه ستاسو غلا یم زما غرور له منځه ځي خو هیڅ داسې خبره نشته یوازې یو تور دی. ښه نو د همدې لپاره اندېښنه لري؟ البته چې یم که ټول داسې خبرې وکړي زه څنګه کولی شم چې ستاسو د اولادو زړه لاسته راوړم. هیله کوم اجازه راکړئ چې زما د راتګ په لامل باندې ټول پوه شي. سلطانه په دې اړه ما مخکې له تا سره خبرې کړې دي سنان. هېڅکله هېڅوک باید پوه نه شي چې ته ماته درس راکوې. ګورم چې تاسو یوازې د ځان په اړه فکر کوئ. د ځان په اړه فکر کوم؟ دا چې تا دلته وساتم څه خبرې دي چې زه یې نه زغمم او ته څه خبرو پسې ګرځې. ښه نو زه څه وکړم؟ زه له دې قانونو نه ډېره ستړې شوې یم. هڅه مه کوه چې له خپل حده تېره شي. اوس چې وایي دا راته د زغملو وړ نه دی نو زما زده کړې هم د تل لپاره پای ته رسېږي. واضح خبره ده. وروسته له دې نه درس مرس نشته. وروسته له دې نه به له ماشومانو سره اوسې او څوک به تا پسې خبرې هم نه کوي. سلطانه ته کولی شې لاړه شي.